بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو قدرمنو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم. نن زموږ د موستو پروګرام د وینډوز 10 لرنینګ دریم درس دی چې په دې کې به ډسپلی سیټینګ باندې موږ خبرې وکړو چې څنګه کولی شو موږ ډسپلی سیټینګ کې تغیرات راولو او نور چې کوم کمانډونه هلته دي هغه به یو په یو عملي کار وکړو. په تیره ویډیو کې یا په تیر درس کې موږ د وینډوز د محیط سره ځان اشنا کړو. محیط زموږ مطلب د دې د برخو نه لکه ټاسک بار شو، موږ سره ډیسکټاپ شو، والپیپر همداسې نوټیفیکیشن ایریا شو، کویک اکسس ایریا شو، سټار بټن شو، سرچ بار شو، همدارنګه آیکنو سره دغه محیط سره موږ ځان اشنا کړو. د پاپ اپ منیو باندې موږ کار وکړو چې بیا موږ سره پاپ اپ منیو کې موږ سره د ډسپلی سیټینګ پورې موږ درس ویلې. نو نن راځو ډسپلی سیټینګ باندې کار کوو. راځم رایټ کلیک پاپ اپ منیو ته ډسپلی سیټینګ ته. لومړی موږ سره دلته چې ده په دې سیسټم چې کوم اپشن دی دا ټولې وایو نن موږ سره ډسپلی ده. دې ډسپلی باندې موږ کولی شو لومړی خو موږ ته دا آیډنټیفای کوي چې موږ سره څو سکرینه دي. صحیح ده، ما سره اوس دلته دوه سکرینه دي، یو د خپله د لیپټاپ دی، بل چې ما سره دا کوم ایل سی ډي وصل دی د دې دا سکرین دی. صحیح ده، نو زه چې اوس کوم کې کار کوم ما سره څه دی دا ون سکرین زما څه دی چې دا کار پکې کوم. صحیح ده، دا ریکارډ چې ما سره روان دی. هو د دغه سکرین ډسپلی سیټینګ باندې موږ کار کوو. ډسپلی سیټینګ کې لومړی اپشن موږ سره څه دی برایټنس دی، چې دا ډسپلی دی تاسو روښانه یي، کمزوري دي، تیزه دي. صحیح ده، دې ځای نه ته کولی شي دا ډسپلی سیټینګ وکړي. نایټ لایټس دا موږ سره ډېر یو ښه اپشن دی. نو مثلا دا اتومات خپله ځان اجسټ کوي د کوم سیټینګ چې تا ورته کړی، کوم ټایم چې تا ورته ښودلی، دا نایټ لایټ سیټینګ ته دا اتومات اوري چې تا هغه کوم وخت ورته ښودلی. اوس مثلا دا ما آن کړو چې دا چې هر کله ما سره 9 پي ایم شو دا به ما سره ډایرکټ نایټ لایټ ته اوړي. په نایټ لایټ کې به موږ سره چې که سیټینګ تا داسې وي چې مثلا برایټنس دې تا سره کمې وي، تیزه وي، روښانه دي. صحیح ده، نو هغه خپله اپلای کېږي. په دې ځای نه ته کولی شي چې نایټ لایټ سیټینګ وکړې. مثلا دا دی ګوره مختلف کلرز دي د شپې دپاره کوم چې سترګو ته ښه نه رسېږي، دا مختلف هغه دي. خپله اتومات چې کوم یو سیټ دی هماغه خپله پرېږدئ، یا خپل ځان دپاره چارجونه سیټ کوئ، زیاتوئ، کموئ، تغیرات پکې راولئ. دا نایټ لایټ ته دې کوم ټایم نه واوړي. زه ورته یم 9 بجې خو ډېر زیات دی، 8 بجې دې واوړي یا 10 بجې دې واوړي. دا 8 بجې مې سلیکټ کړو. صحیح دی، 8 بجو نه تر څه وخته بېرته بند شي نایټ لایټ، هغه دې څه وخت رن اف شي. ټایم 8 AM سهار 8 بجې دی هغه شي رن اف شي. صحیح ده، دا موږ سره د سیټینګ په اړه و. همدارنګه بل موږ سره د دې سکرین د لیاوټ په اړه یا د دې ټکس او اپلیکیشن پروګرامونو د سایز په اړه موږ څه کوو، د هغې کوو ریزولوشن او سایز برابرولو د په سیټینګ کې کار کوو. مثلا دا موږ سره باید ډیفالټ چې دی 150 ریکمنډ دی د دې لیپټاپ د سکرین مطابق دپاره. که چېرې ته غواړې مثلا دا سایز څه کړي کوچنی کړي، ګوره د تا سکرین متن د هر څه سایز څه کړي د ټاسک بار او د آیکنو ټولو کوچنی شو. صحیح ده، دې ځای نه ته کولی شي چې زه خپلې خوښې دپاره سیټینګ جوړ کړې. زه ورته یم دا ماته زیات کړه. ګوره ټکسټ سایز زموږ سره زیات شو، اپلیکیشن یې موږ سره زیات ښیي. همدارنګه آیکنونه زموږ هم همداسې زیات شو. ډیسکټاپ وګورو، ډیسکټاپ ته به راشو، ګوره آیکن هم موږ سره سایز زیات شو. صحیح ده، نو همدارنګه څه شو موږ سره ډسپلی سیټینګ ته به راشو، دا موږ سره سایز زیات دی. دې ځای نه ته کولی شي مثلا په دغه ریزولوشن باندې هم دا هغه یې وکړي. ریکمنډ هغه موږ سره په دې ریزولوشن څه دی 1990 په 1080. صحیح ده، زه دا بېرته راځم خپله ما 150 ریکمنډ سیټینګ ورته انتخابوم چې هر څه خپل حالات ته راشي، ځان سایز یې نارمل شي. صحیح ده، دې ځای نه ته مثلا غواړې ته د دې ډسپلی سیټینګ سایز کم او زیات کړي. صحیح ده، سایز یې ما سره 1990 دی، زه ورته راځم دا ورته کوچنی کوم. سایز ما سره څه کېږي زیاتوم. صحیح شو. کیپ دیز ډسپلی سیټینګ که غواړې تا سره همدا حالات کې پاتې شي نو کیپ چینجز به ووایي که نه بېرته خپل حالات په 50 سیکنډو کې ګرځي. صحیح، یا بېرته ریموټ بټن باندې کلیک کوې خپله خپل حالات ته ځي. نو دې ځای نه ته کولی شي چې د دې ډسپلی ریزولوشن کې تغیرات راولې. ډسپلی اورینټیشن چې دا سکرین موږ سره د سکیپ حالات کې دی، زه ورته یم دا ماته په پورټریټ حالات کې وښیه، داسې په عمودي حالات کې وښیه. صحیح شو، دا سکرین ما سره څه شو پورټریټ شو. دا ماوس ګوره چې زه ورسره کوم یو خوا ځي بل خوا ځي. صحیح ده، زه راځم بای ډیفالټ موږ سره دغه د ریورټ اپشن سلیکټ دي، نو انټر ووهه بېرته خپل عادي حالات ته راګرځي. نو همدارنګه کولی شي چې مثلا پورټریټ فلپ شو، لینډسکیپ فلپ شو، اسکیپ فلپ بیخي سرچپه حالات ته ځي. صحیح ده، دې ځای نه ته کولی شي بېرته ریورټ باندې کلیک کړه،
دلته تا د خپل حالت ته راګرځي. دې ځای کې مولټي ډسپلی اوس دغه اپشن ته هغه وخت ښیي چې چېرته ستا سکرین ستا کمپیوټر د پروجیکټور سره یا د کوم ایل سي ډي ډسپلی سره وصل وي، دغه اپشن تاته ښیي. په دې کې چې دي موږ سره څو اپشنونه دي، 4 اپشن دي. لومړی اپشن ډوپلیکیټ دیز پي سي چې د دې شارټکټ شی د موږ سره وینډوز بټن او پي. صحیح ده، وینډوز ان پي باندې کلیک کړه، تا ته دغه ځای کې راځي دا 4 اپشنونه. ګوره پي سي سکرین آنلی، دلته به موږ سره پي سي سکرین آنلی، ګوره شو آنلی ون سکرین، یوازې د کمپیوټر سکرین ته ښیي. شو آنلی آن ټو سکرین، یوازې ماته په دوهم سکرین کې وښایي. صحیح ده، دا یوازې په تاته ایل سی ډي سکرین کې وښیي. ایکسټینډ دیز ډسپلی، ایکسټینډ دیز ډسپلی مثلا تاته 2 سکرینه ښیي، یو به تا سره خپله د کمپیوټر سکرین وي، بل به د ایل سی ډي یا پروجیکټور سکرین وي. نو تر هغه پورې چې ته د دغه پروګرام څخه استفاده کوي، دا پروګرام کاروي. صحیح ده، اوس دا په وینډو ما سره خلاصه ده، دا ماته که ما دا ایکسټینډ انتخاب کړی نو دا یوازې ماته په همدغه کمپیوټر کې ښیي. صحیح ده، په څه شي کې؟ د کمپیوټر کې ماته ښیي، په ایل سی ډي یا پروجیکټور کې نه ښیي. چې تر څو زه دا داسې ایکسټینډ نه کړمه، ګورئ دا چې زه ایکسټینډ کړم تاسو ته دا بل سکرین نه ښکاري زما، ځکه چې یوازې ریکارډ ما په همدغه سکرین کې آن کړی. نو دا به زه داسې ایکسټینډ کړم، د دې سکرین نه بل سکرین ته دا لاړه وینډو ما سره، نو دا ماته په دویم سکرین کې اوس یوازې شو کوي. صحیح ده، بېرته زه را داخلومه دې خپل سکرین ته. ښه، نو ایکسټینډ هغه ډسپلی ده، دا ما سره په ایکسټینډ حالت کې. ډوپلیکیټ دیز ډسپلی یعنې چې هم ماته په دې سکرین کې وښایي، هم په دې بل سکرین کې وښایي. شارټکټ ته راوځو، وینډوز پي، دا دواړه دلته موږ سره کېږي. یوازې پي سي سکرین ماته وښایي، ډوپلیکیټ هم پي سي کې وښایي، هم په ایل سی ډي یا پروجیکټور کې. ماته ایکسټینډ کړه، مثلا دې نه زه دا وینډو کش کوم، د ایل سی ډي سکرین ته یا پروجیکټور سکرین ته روانم، یوازې ماته پروجیکټور سکرین کې ډسپلی آن کړه. صحیح ده، دغه اپشن دي موږ سره. کنیکټ ټو وایرلیس ډسپلی، که چېرې تا سره هغه وي وایرلیس، مثلا یو ایل سی ډي ته غواړې چې دا خپله ډسپلی د هغې سره وایرلیس وصل کړي، کولی شي د دې د لارې. اډوانس ډسپلی سیټینګ باندې تا ته ټول د دې ډسپلی سیټینګ په اړه د معلومات درکوي، چې ریزولوشن یې څونه دی، او دا ټول په هغه د ډسپلی سیټینګ چې تا څونه برابر کړی دی ټول په اړه تا ته معلومات درکوي. بل موږ سره په ډسپلی کې ساوند دی، چې ساوند د لارې موږ کولی شو د خپل کمپیوټر ساوند کم او زیات کړو. که چېرې مثلا ته غواړې دا ټرابل شوټ کړي، نو دې ځای نه ټرابل شوټ باندې کلیک کوي، نو انټرنیټ سره به ته وصل یې یا وصل نه یې، نو کولی شي دې ځای نه تا ته کوم کوېشنې کوي، سټپ بای سټپ تا ته لارښوونه کوي، په هغه به مخکې ځي. بل ټرابل شوټ یو خپله یو کمانډ هغه دی موږ سره پلیټ څه په کنټرول پینل کې، چې هغه باندې به بیا موږ کار وکړو، او هغه هغې ځای نه څنګه کولی شو کمپیوټر کې زموږ کومه ستونزه وي، خپله د ټرابل شوټ له لارې موږ هغه حل کړو. بل موږ سره همداسې مایکرافون دی. صحیح ده، مایکرافون کې موږ ستونزې، ګوره زه خبرې کوم، ریکارډ کوم، دا ما سره فعال دی، کار کوي مایکرافون. صحیح ده، د ساوند له لارې مایکرافون د هغه سیټینګ کنټرول کولی شو موږ د لاوډ سپیکر. او بل موږ سره نوټیفیکیشن ان اکشن دی. په نوټیفیکیشن ان اکشن کې موږ سره څه کوي، دا ته ځان دپاره سیټینګ کولی شي چې د کوم پروګرامونو نوټیفیکیشن تا ته وښیي، کوم نوټیفیکیشن یې تا ته ونه ښیي. صحیح ده، دې ځای نه اوس نوټیفیکیشن یې ما سره آن دي، ټولې نوټیفیکیشن یې به ما ته راځي، هغه به ما ته په لاک سکرین کې هم ښودل کېږي. که غواړې چې تا ته نوټیفیکیشن یې په لاک سکرین کې ونه ښودل شي، نو دا چک به آف کړي، تا ته به نه ښیي. مثلا ریمایندر انکمینګ کالز چې دا هم تا ته به په لاک سکرین کې ونه ښیي. د که نوټیفیکیشن درته راشي، ساوند باید ورسره نه وي. صحیح ده، دا چک آف کړه. که غواړې چې نوټیفیکیشن راشي، تا ته یو ساوند هم ورسره وي، چې تر څو ته پوه شې، ورته متوجه شې، نو دا چک آن کړه. نوټیفیکیشن چې تا ته راځي، تا ته به یو ساوند هم ورسره کېږي. نو دې ځای نه ته هر یو سیټینګ په خپله خوښه باندې چې څه غواړې، هر یو آن او آف کولی شي. صحیح ده، که غواړې چې مثلا ټول آف کړي، نو دا آن چک به څه کړي، آف وکړي، ټولې نوټیفیکیشن تا سره به آف شي. که چېرې دا ته آن کړي، نو دې ځای نه ته په خپله خوښه باندې هر یو څه کولی شي، آف کولی شي. اوس دا سکیپ ته دې نوټیفیکیشن یې ما ته مه ښایه. صحیح ده، زه یې آف کوم، نوټیفیکیشن به تا ته بیخي نه راځي. همداسې آوټلوک ته هم دا ما ته وښایي، هر یو چې ستا خوښ وي کولی شي مثلا څه وکړي، آن او آف کړي. ها، ایډیټ کویک اکشن دی. ایډیټ کویک اکشن کې موږ سره د دې د لارې کولی شو، مثلا دا کوم پروګرامونه چې دي موږ سره په تیزۍ سره هغې ته اکسس ولرو، لکه نایټ لایټ دی، دې ځای نه ځان آف کولی شم، هاسپاټ دی، نیټورک دی، وي پي این دی، پروجیکټور، دا ټول دې ځای نه زه څه شی کولی شم، زه اوس مثلا راځم دا بیټري سیور دی. صحیح ده، بیټري سیور اپشن دی، دا زه غواړم چې دې ځای څخه ریموف کړم، په دې باندې کلیک کوم، دا ما سره ریموف کېږي، ډن کوم، ما سره ختم شو. که غواړم زه بېرته اډ کړم، راځم ورته وایم دا بیټري سیور هم ماته اډ کړه، لوکیشن هم ماته اډ کړه، وای فای هم ماته اډ کړه. صحیح ده، ډن شو. دې ځای نه هر یو ته کولی شي مثلا بلوتوت آن او آف کړي، همداسې
پلیئر کوم نایټ موډ چې دی نایټ لایټ همداسې وای فای شوه هر یو اپشن دې ځینې آن او اف کولی شي دې نه ته تغیرات راوستل کوم تا سره په کویک اکشن کې پاتې شي کوم کې پاتې نه شي ښه بل موږ سره فوکس اسسټان دی فوکس اسسټان عموما موږ سره دا څه کوي کوم سیټینګ چې تا نوټیفیکیشن یا د نوټیفیکیشن اناکشن کې ځان لپاره جوړ کړو نو ته کولی شي دې ځای نه دا ټول آن او اف کړي مثلا کوم ته چې تا پریورټي ورکړي یوازې به هغه نوټیفیکیشن یې تا ته راځي صحیح دی یا ټولې ما ته اف کړه یوازې الارم چې هغه ما ته راځي نوټیفیکیشن دې ما ته نه راځي صحیح دی هاید all notification except for alarms که تا چیرې ځان لپاره الارمز په کمپیوټر کې سیټ کړي نو هغه به تا ته شو کوي نو ټول نوټیفیکیشن یې به بند وي صحیح دی Priority only see only select the notification کوم چې تا پرېښي هغه به تا ته راځي ټولې ما ته اف کړه که هغه ما سره priority ما پرېښي نه یې پرېښي صحیح ده دې نه ته کولی شي چې مثلا ځان لپاره هغه جوړ کړي مثلا تا الارم دې سیټ کړی دی دا یې موږ سره priority only ده صحیح ده زموږ سره د نوټیفیکیشن یعنې اولویت زیات دی ما سره دې دا راشي را دی نشي کله چې زه الارم دی صحیح ده الارم دې سیټ کړی چې هر حالت کې دا باید تا سره الارم راشي صحیح ده priority دې ورکړې بل موږ سره دی when I am duplicating my display ما ته د الارم هغه وخت کې راشي کله چې ما سره سکرین ډوپلیکیټ یا زه چې څه وخت هغه کوم ګیم کوم صحیح ده یا فول سکرین کې زه کار کوم او دغه ځینې هر یو هغه ځان لپاره ته سیټ کولی شي آن او اف کولی شي بل موږ سره پاور اینډ سلیپ دی پاور اینډ سلیپ کې موږ کولی شو چې په دوه حالاتو کې تغیرات راولو کله چې زموږ کمپیوټر د چارجر سره وصلي نو دې ځای نه زه ورته سلیکشن کولی شم چې څونه وخت کې ما سره کمپیوټر باید څه شي سکرین دې ما سره آف شي لاک شي دا ورته 15 سکندو کې که چېرته ما سره کمپیوټر د چارج سره نه وي وصل 15 دقیقې پکې ګوتې ما ونه وهلې همداسې پاتې شو نو ما سره دا اتومات لاک شي که چیرې په چارج کې 10 دقیقو پورې دی صحیح دی دې نه کمولی او زیاتولی شي همداسې سلیپ حالات ته دې څه وخت لاړ شي چې کله ما سره د کمپیوټر په چارج کې نه وي نو 15 دقیقو کې څو ګوتې پکې ونه وهي کمپیوټر دې اتومات سلیپ حالات ته لاړ شي همداسې که چارج کې ما سره په 10 دقیقو پورې دی سلیپ حالات ته لاړ شي بل موږ سره بیټري ده صحیح ده بیټري اپشن یې موږ سره چې د دې لارې کولی شو بیټري په اړه معلومات هم ترلاسه کړو سیټینګ هم ځان ته برابر کړو معلومات دا مثلا چې موږ سره بیټري چارج په اړه معلومات راکړي چې موږ سره 100% بیټري چارج ده صحیح ده موږ سره بیټري سیور موډ آف ده صحیح ده ټرن بیټري سیور آن اتوماتیکلی صحیح ده اتومات ډول باندې د بیټري شي دا سیور حالات کې موږ سره یعنې چارج موږ ته سیف کوي که چیرې چارج 50% ته راشي 40 شلو ته دا د څه شي اتومات موږ سره آن شي یا بیخي د ما سره صفر حالت ته ځي صحیح ده یا زه ورته وایم چې شاید ما ته 10% ته راغی نو ما ته دا موډ شي بیټري صفر ته دې چینج شي بیټري صفر کې موږ سره کوم پروګرامونو ته چې په بیکګراوند کې ضرورت وي مثلا هغه عموما هغه کارېدا چې موږ سره چارج سیف کوي چارج کم وکړي صحیح ده او بیټري موږ سره په دې حالت کې ښیي lower screen brightness while battery in صفر کله چې بیټري په صفر حالت کې موږ سره د سکرین هغه شي برایټنس دې کم شي نو دې ښه بیټري یوزیج پر اپلیکیشن دې تا ته ښیي چې کوم پروګرام کوم اپلیکیشن څومره هغه لري څومره چارج وهلی دی څومره چارج مصرفوي صحیح ده په 40 حالاتو 40 ساعتونو هغه درکوي د یوې هفتې معلومات تاته درکوي یعنې ریپورټ درکوي صحیح ده we only track usage when your device is on battery power not when it's plugged in ښه دا چې کله په دا راپور یا ریپورټ هغه وخت تاته درکوي چې کله ته چارجر سره نه یې وصل صحیح ده ښه بل موږ سره سټوریج دی چې دې کې موږ د سټوریج په اړه معلومات راکوي چې موږ کوم څومره پروګرامونه موږ سره انسټال دي څومره حافظه میموري زموږ نیول شوې ده څومره زموږ فری پاتې ده صحیح ده دا ټول تاته یو په یو باندې دې ځای نه ته کولی شو چې دا به موږ د کنټرول پینل د لارې یا د سیسټم سیټینګ کې به دې په اړه به هر یو اپشن باندې جدا جدا خبرې دا موږ سره ټمپرري فایلونه چې دي 6.0 جی بي دي صحیح ده همداسې موږ سره ادر فایل چې دي په دې کمپیوټر کې 2.14 جی بي هر یو تا ته درته د ذکر شو کې چې څومره فایلونه تا سره کوم دي او څومره حافظه یې نیولې ده صحیح ده ښه په دې کې نو داسې هغه بل راځو ټابلیټ موډ ته چې یعنې ټابلیټ مولټي ټاسکینګ یعنې when I sign in use appropriate mode for my hardware یعنې کله چې زه کمپیوټر ته لاګین شم دا دې په کوم حالات کې ما سره always use ټابلیټ موډ کې دي نیور ټابلیټ موډ کې دي صحیح ده دې ځای نه ته کولی شي چې دا سلیکشن وکړي یعنې دا کمپیوټر هغه موډ چې دی تا ته ټابلیټ ته چینج شي ټابلیټ شکل ته به کېږي لکه ته چې یو ټابلیټ استعمالوي هغې ډسپلی به تا ته هغې سیټینګ ته چینج شي when I use the device as a tablet don't switch to tablet mode کله چې زه د ټابلیټ ډیوایس کې استعمالوم نو د هغې ما ته ډسپلی مه چینج کړه بل موږ سره دی مولټي ټاسکینګ دی مولټي ټاسکینګ د لارې چې موږ سره دغه اپشن دی مولټي ټاسکینګ یا ټاسک
دې له لارې کولی شئ چې ته وګورې تا سره څومره پروګرامونه خلاص دي. صحیح ده؟ دا ملټي ټاسکینګ شو، همداسې پروجیکټ ټو دیس پی سي او شیر او کلیپبورډ دا به شریک په را روانه ویډیو کې ووایو. د ویډیو موږ سره لینک زیاتېږي، نو دا پاتې کمالونه په را روانه ویډیو کې په را روان درس کې ووایو. مننه.